موږ پوهیږو د سیلاب مسله مهمه ده تر اصله مخه دا ویډیو ډېرې تاسو رسنۍ وګورئ هغوی دوستان ته یو ځل پام کوي خو که په حقیقي بڼه تاسو ته ووایو د افغانانو مسله هم لویه ده. زه نه پوهېږم چې دا تاسو په کوم نظر سره موږ ته ګورئ. موږ خدای نه کړي خپل خاورې سره داسې نه ده چې مینه نه لرو، داسې نه ده چې موږ نه غواړو افغانستان ته لاړ شو. د یو افغاني خورکي دا زما پریس ډېر کانفرنس لوی تاسو وګورئ. ارمان و چې زه افغانستان ته لاړ شم کال 2021 کې موږ پوره پلان هم وکړو چې ځو به افغانستان ته. اما د افغانستان نه سیاست نه اقتصاد نه د ژوند چارې یو هم تضمینی نه ده، ثبات پکې نشته، معلومه نه ده چې سبا به څه کیږي. چې اوس هم مونږ لاړ شو نو د دې ضمانت څوک مونږ ته راکوي چې آیا افغانستان به داسې یو ځای وي مونږ دپاره چې مونږ به بیا کډوالۍ ته نه اړ کیږو. ما ته خو داسې ښکاره کیږي چې که مونږ افغانستان ته لاړ شو په خپله خاوره به هم مونږ کډوال یو. یعنې که د انجونو خبره وکړو یا د ځوانانو د هر چا خبره وکړو دا مهال افغانستان کې ستونزې شته، دا تاسو حقیقت باندې تسلیم کړئ. د رسنیو په لحاظ باندې کوئ، موږ معلوماتونه لرو، زموږ خپلوان هلته اوسېږي، د کورنۍ غړي دي چې سمه ده جنګ نشته اوس هغه رقم حملې اوس نشته، موږ دا خبره منو. امن شته. تاسو ماته ووایئ چې دا امنیت کافي ده؟ داسې امن خو په قبرستان کې هم وي چېرته چې هېڅ غږ نه وي، هلته هم چوپتیا ده. خو د انسان د ژوند کول لپاره د هغو ته حقونه ورکول اړین دی. ضرورت لري هر انسان هر بشر چې یو ښه ژوند ولري. آزاد ژوند د دې معنا نه ده چې خدای مکړه څادر اخواکه، نه دې ته موږ ازادي نه وایو. زه خپل ازادي دې ته نه وایم. زما کورنۍ ټول داسې کسان دي چې ښه په حجاب مراعتوي، خو هلته زموږ نور حقونه ځپل شوي دي. د کال 2021 راهیسې څومره بندیزونه چې د میرمنو او نجونو پر وړاندې راغلي دي، تاسو باور وکړئ چې په ټوله نړیواله کچه په مجرم باندې په جرم باندې په ترهګرۍ نه دی راغلی. دومره بندیزونه، اول تعلیم بند شو، بیا کار بند شو، پوهنتون بند شو، پارک ته ښځې نجونې نشي تللی، خپل دنده سم نشي رسولی. څومره چې پالر یا سنګرتونونه وتړل شو، هغه نجونې او مېرمنې چې په سنګرتونونو کې وي هغوی ټول بې تعلیمه ضرور به تړل کېږي کوم تعلیم څیز نه د دي شریعت کړي، خلاف هغوی نشي کولی په دفترونو کې کوم ځای کې معلمي وکړي. نو هغوی په خپل کورونو کې کار شروع کړو، څو ورځ مخکې هغه هم ورته وتړل شو. تاسو څه وایئ چې نجونې او مېرمنې دلته پېښور نه ځي هغه به څه کوي؟ په پېښور کې ما خبریالي کړې، ما راپورونه جوړ کړي، زه د مېرمنو سره کورونو ته تللی یم. زه ګورم چې څومره ډېر ښځې او نجونې او مېرمنې د کور سرپرستي په غاړه لري، نه ورور لري، نه پلار لري، نه میړه لري، نه کوم بل کس لري. دوی به څنګه کوي؟ دوی افغانستان ته ځي خاوره خوري؟ که کار ورته نشته، که آزاد ژوند ورته نشته، دوی به څه کوي؟ زما په څېر نجلۍ څه کوي؟ زه د نه جمهوریت خلاف یم نه د طالب خلاف یم. ما ته ستونزه نشته، هر څوک راځي نظام چلوي، خو چې حق ورکړل شي، امنیت ورکړل شي، زموږ امنیت خوندي واوسي. ګڼ شمېر نجونې پاکستان کې زده کړه کوي، که دا سپتمبر کې وایستلی شي د دوی راتلونکي څوک ضمانت ورکوي؟ زه پوهېږم چې تاسو پاکستان وګړي دا فکر لري چې پاکستان خو زموږ ټیکه نه دی اخیستلی، زه منم، خو پاکستان په سخت وخت کې زموږ لاس پرېږدي. په کال 2018 کې چې اشرف غني ویلی و راشئ افغانانو او ټول نړیوال کچ ته ویلی و چې تاسې مرستې راورسوئ افغانستان ته، زه په 2 کلونو کې 40 میاشتو کې افغانان راټولوم. هغه وخت ولې پاکستان موږ ونه شړل؟ زما خو سوال دا دی چې اوس په افغانستان کې نظام په رسمیت په نړیوال کچه پورې نه دی پیژندل شوی. یعنې که وګورو صرف روسیه صرف رشیا یې منلې ده. نو په داسې حال کې چې دوی موږ باسي افغانستان کې موږ ته ډېر زیات ستونزې جوړېږي. زه د امنیت په تړاو نه وایم، زه د حقونو په تړاو وایم. او زما غوښتنه همدا ده که دا اسانتیاوې برابر شي، دا حکومت راشي زموږ استازیتوب وکړي، دلته زموږ قونسلګري دی، دا زموږ حقونه واوري، موږ ته هلته ښه ژوند راکړي، د نجونو دپاره د سبق د پوهنتون د کار زمینه برابر کړي، د دغو ځوانانو دپاره د کار زمینه برابر کړي. موږ ټول په خوښۍ باندې ځو. او زما د ورور خبره چې په یو میاشت کې خو څوک هم نشي کولی خپل هر څه راغونډ کړي او لاړ شي افغانستان ته. دا مشکل کار دی. هر څوک خپل ژوند چارې سمبال کړي، دلته دنده لري، وظیفه لري، کار لري، بزنس لري. دا به څنګه کیږي؟ دا په یو میاشت کې نه کیږي. او کال 2023 نه چې دا کوم پرېکړه شوې و دا د پریوار په تړاو نه و، دا و د غیر قانوني افغان کډوالو په تړاو، پیوار په تړاو. خو اوس په جولای کې دا پرېکړه وشو. زموږ ټولو دا امید وه چې بیا به زموږ کارتونه وغځېږي، اما سمدستي وویل شو چې پیوار کارتونه به هم له پاکستان څخه ځي. نو دا د منلو هم وړ خبره نه ده، په نړیوال کچ کې هم څوک نه مني.
مجرم نه یو مونږه مهاجر یو د خپل خاورې څخه جلا یو اسې هم موږ خپل حق نشو غوښتلی په هر څه کې یاره لرو ډاډ سره خبرې کوو مننه کوو له تاسو ټولو چې موږ ته تاسو دومره کلونه راهیسې وخت ورکړی ته ځای ورکړی د عزت ژوند ورکړی خو لږ نور هم نرمي وکړئ دونه په سختۍ باندې سمدستي ایستل سخته ده او کال 2014 راهیسې اوسه پورې که موږ فکر وکړو چې یونیسیار ته هر افغان ځي ورته وایي چې پی او آر کارت کیسونه موږ نه منو نو موږ به څنګه کیږو دریم هیواد موږ نشو تللی افغانستان ته هم دونه اسانتیا نشته او پاکستان کې هم اوس بندیزونه دي مننه دوستانو دا ویډیو تاسو وکتله یو افغان میرمن چې په خبر پښتونخوا کې یو پریس کانفرنس یې د پاک لباندې کړی کله چې افغانانو ته اخیری نیټه د 13 د اګست ورکول شوی له ډیرو افغانانو سره دا تشویش ده چې په افغانستان کې زموږ زندگی ګرانه په افغانستان کې موږ ژوند نشو کولی په افغانستان کې نظام بدل شوی ده نظام پابندیانې لګولې لکه د اوس د کمې میرمن چې له تاسو سره پر دې سکرین باندې کمې خبرې شریک کړې د دې په وینا باندې چې زموږ پر تعلیم باندې بندیز ده زموږ پر کاروبار باندې بندیز ده پر هر څه باندې بندیز دي نو له موږ سره دا ویره دا خدشه ده چې په افغانستان ته موږ لاړ شو هلته به زموږ زندگی مشکل او ګران کار وي او دغسې له نورو افغانانو سره هم دا ویره ده او دا سوچونه مثلا دا وسوسه ده ورسره چې په افغانستان کې به زموږ ژوند ته خطر وي زموږ زندگی ته زموږ کاروبار ته دا به یو مشکل کار وي اصل حقیقت داسې ده نه مثلا افغانستان چې څوک له نږدې ځای څخه وویني د افغانستان اوسنی نظام چې وویني د افغانستان اوسنی مثلا امنیت چې وویني به خپله دی ورسره قانع سي او خپله به دی تصدیق ورسره وکړي او خپله به دی په دې باندې قانع سي چې یاره به که زندګي وه که سهولیات وه هغه په افغانستان کې دی بل ځای نشته دا صحیح ده به منو چې په افغانستان کې فلحاله نه وی له جګړو څخه راوتلی هیواد ده مشکلاتو پکې وي مثلا یا د نه کاروبار مشکلات یا داسې مثلا د اقتصاد مشکلات دا هر څه به پکې کېوي خو ورو ورو سوکه سره دا سمېدو والا ده دا به سمیږي دا به ترقي کوي دا به پر مخ باندې ځي نو هغه افغانان مثلا چې افغانستان ته د تشویش لپاره مثلا ځي او افغانستان ته د تګ لپاره چې مثلا د زړه نه ښه کوي تشویش ورسره ده هغه باید پریشانه نه سي په تشویش کې ونه ولېږي مثلا دوی د پاکستان له حکومته غواړي بار بار چې نور وخت هم ورزیات کړي او فکر هم دا ده چې وخت ورته ورزیات کړي تر څو پورې د افغانستان وضعیت برابر سي په افغانستان کې حالات ښه سي او کنټرول سي په افغانستان کې د افغانستان اقتصاد سم سي د افغانستان مشکلات سي کم وسنې دي یا د تعلیم په هکله باندې یا داسې نورې مسایلو اختلافي مسایلو په هکله باندې سي کم د ولس یا د حکومت تر مابین چې هغه ټول حل سي نو بیا به هر افغان په خوشحالي باندې ځي خو زه به دا یوه خبره وکړم مثلا چې په دې مشکل وخت کې څوک افغانستان ته نشي ولاړ په دې مشکل وخت کې څوک د افغانستان ملاتړ ونه کړي نو په بیا په خوشحالي کې خو هر کس ورسي په خوشحالي کې مثلا چې اقتصاد یا سم وي هر څه یا برابر وي امنیت هم پکې زیات وي او له هغه هیوادونو سره ځان په سیال کې راولي چې مثلا هغه اقتصاد ډېر لوړ وي په هغه وخت خو نور کسان هم ورسي پردي خلک هم بیا اویزه اخلي په قطار کې ورته ولاړ شي د افغانستان د لیدو لپاره یا افغانستان کې د کاروبار لپاره ځي افغانانو لپاره پکار ده چې اوس مشکل وخت کې افغانستان راپورته کړي یوازې د مثلا د حکومت ذمہواری نه ده هر ولس د ذمہواری ده د افغانستان د هر د ولس د هر وګړي د ذمہواری ده چې افغانستان پر پوه ودروي او د افغانستان د آبادی لپاره کار وکړي نو دوستانو دې ویډیو په اړه کوم نظر لري هغه په کمنټ کې زموږ سره شریک کړئ